زموږ په ټولنه کې ډېر ښه رواجونه هم شته، ډېر ښه دود او دستور هم زموږ شته، خو بیا څه دارنګه بد رواجونه هم موږ لرو چې له هغه له کبله څخه زموږ ژوند چې کوم دی هغه د نفرتو څخه ډک دی. موږ له یو بل څخه نفرت کوو، په خپلو کې جنګېږو، یو بل نه جدا کېږو، دا ولې نه پوهېږو. که مونږ سره یو نشو تر ازله بربادي ده، دا لویه بدبختي ده. موږ په خپل 80 کاله عمر کې یا ډېر کم خلک د 70 کالو ته رساږي، په دغه عمر کې موږ له یو بل څخه دونه نفرت کوو چې موږ بیا یو چې زه د دغه بل مخ کتل نه غواړم. نو د دې لامل څه دی؟ د دې وجه دا ده چې موږ پر کوچنیو کیسو باندې دونه وخت مو ځان دپاره پیدا کړی دی چې کوچنۍ کیسې مو ځان ته ډېرې کړي دي، او هغه ډېر خلک پر دغه خبره باندې خبره هم کوي. نفرت ته موږ دغورې وخت ورکوو چې باید زما له دې څخه له دا سړي پر دې نفرت کړی چې دی زما تربور دی. نو بیا چې کله دا سړی مړ شي، بیا موږ ته وایي موږ هاي څونه ښه ځواني وه، څونه ښه کس وی، او دی خو زما عزیز وي. نو که ته واقعي عزیزګلوي ورسره کوې، که ته واقعي وایې چې دا زما عزیز دی، نو د هغه تر ګردو ښه خبره دا ده چې په ژوند کې موږ یو بل ته مینه ورکړو، په یو بل پسې غیبت نه وکړو، د یو بل خیال وساتو. او پښتنو ګورې کور په کور جوړه بدي ده، دا لویه بدبختي ده. او چې څوک زموږ په ټولنه کې ناروغه سي، نو ما لیدلی دی ډېر خلک زموږ خلک ځي د هغو سره پوښتنې کوي، خو زما په خیال په کار دا دی چې د نن سبا په ګرانۍ کې که څوک د چا پوښتنې له ځي د وس مطابق، دا نه چې مطلب که وس نه لري، چې د وس مطابق موږ وس ولرو، له هغه سره د هر څونې په وس کېدلی هغه پټ ښه ورسره وکړي. نو دارنګه که ته هم ښه ورسره وکړې، زه هم وکړم، بل هم وکړي، نو هغه سړی چې کوم دی د هغه که مالي طور کمزوری، زه شتمن یم، نو دغه به یو ډېر مثبت ګام موږ له هغه سړي سره